په کال 1913 یو 15 څلوېښتم کې 1935 کې باقاعده د بیا دا وکړو چې دا ریډیو د مونږه په خلکو کې خور کو مارکونی کمپنی رااله هغه دې ته وی چې کچری تاسو غواړئ نو مونږ به دا ډیو سټیشن لګېدل دا به مونږ اپګریډ کو تاسو ته او خلکو له په دې نه ځای کې مونږ ریډیو سیټونه ورکو نو خلکو له فری ورکو پروګرامونه تاسو شروع کړئ که په خلکو کې مقبول شو زموږ ریډیو خرڅېده شروع شو نو دا ټرانسمیټر به موږ تاسو ته ویډیا پرې به یې ستاسو شو زموږ به ریډیو سیټونه خرڅېږي هغه فکر راغو چې وا کامیاب شو په کال 1915 څلوېښتم کې په هغه وخت په بریاعظم کې په پېښور کې ریډیو قایم شو دا دویم سټیشن و دې نه مخکې یو سټیشن په کلکته کې و هغې کار کاو نو دا دویم سټیشن و دوه سټیشن وې کله چې دې کار شروع کو نو 35 کې دې ته انډین براډکاسټینګ یا براډکاسټینګ کارپوریشن سروس ورته وي د هغې نه وروسته ته په 1935 کې چې دې ولسي توګه شروع کو اسلم خټک د دې اولنی ډایرکټر و او دې ته به ریجنل سټیشن وي ریجنل دا چې دا انډیپینډنټ په ازادۍ سره به خپل پروګرامونه کول په پښتو کې ټول پروګرامونه شروع کړو د خلکو دپاره مو هغه خپل پوځي مقصدونه به یې محصلول نو د دې چې نور تاسو ته پته د خلکو دپاره یو نوی ذریعه وه خلک به ورته ځای په ځای ناست و خورېده بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو هم هغه سټیشن و دویم سټیشن په لاهور کې جوړ شوی و د هغې نه پس نو پاکستان کې دا دوه سټیشنې وي او کومه ورځ چې د پاکستان اعلان شو په هغه شپه د آل انډیا ریډیو نه پاکستان براډکاسټینګ سروس شو نن سبا خلک دا وایي چې د ریډیو اهمیت کم شوی نو زه یو تپوس کوم زمونږ په دې علاقه باندې یو دوه مولان راغلي وو او ټوله صوبه د عمل کې وړانګاو دواړو به په ریډیو باندې تقریرونه کول یو مام ډېری مولا و او دلته کې په دې باړه کې هم ریډیوګان وو او د هغه ریډیو څوک په طرح کې به یې ونښاسته په سیکل به یې د ځان سره مخې ته په ټوکري کېښود چې کوم ځای به یې خوښ هلته به کېناستو نو خلکو اورېدو دومره خلک ورسره شو نو د دغې تجربې باوجود که څوک وایي چې د ریډیو اهمیت کم شوی دی نو دا نه دی کم شوی فرق صرف دا دی چې موږ د دې د وخت سره مقابله وکړو د وخت تقاضې ته وګورو او چې وخت څه غوښتنې دي د هغې مطابق پروګرامونه وکړو